قدرمنو کتونکو السلام علیکم. په افغانستان کې ښوونیز سیستم داسې جوړ دی چې ټول زده کوونکي تر 12 ټولګي پورې عیني مضامین تعقیبوي. تر هغه وروسته د کانکور ازموینې دي او بیا د خپل نمرو پر اساس پوهنتون ته ځي. په هالند، بلجیم، فرانسه او جرمني کې تعلیمي سیستم بیل دی. غواړم د هالند د تعلیمي سیستم په اړه لنډ او په زړه پورې معلومات درکړم. تاسو دلته د هالند د تعلیمي سیستم جدول وینئ. په دې اړه معلومات نه یوازې د هالند میشتو افغانانو لپاره ګټمن دي چې د خپل ماشومانو سره په صحیح ډول مرسته وکړي، بلکې د هالند څخه بهر نورو افغانانو ته هم 100% ګټه ځکه کوي چې خپل معلومات به په دې سره ډیر سي او ممکن د افغانستان په ښوونیز سیستم کې مثبت بدلون راولي. په هالند کې که ماشوم وزیږي نو په لومړنیو 4 کلونو کې د والدینو خوښه ده چې خپل کوچنی وړکتون ته لیږي او که یې نه لیږي. چې د 4 کالو سو ماشوم نو والدین یې مجبور مکلف دي چې خپل کوچنی باسیس سکول ته واستوي. باسیس سکول یا باسیس اندروایس په افغانستان کې د ابتدایه ښوونځي سره مقایسه کولی سو. د هالندیانو په اصطلاح زده کوونکي دلته groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ته باید ولاړ سي. ګروپ 1 تر ګروپ 8 پورې مجموعاً دلته 8 کاله درس وایي. د ګروپ 8 په پای کې د زده کوونکو څخه د سیتوتوس په نامه یو ډېر مهم امتحان اخیستل کېږي. دغه امتحان مهم ځکه دی چې د زده کوونکو د نمرو پر اساس د دوی راتلونکی ټاکل کېږي. که چیرې یو زده کوونکی د سیتوتوس کې ډېره ښه او لوړه نمره یوسي نو بیا هغه کولی سي چې په 12 کلنۍ کې ولاړ سي VWO ته. VWO د Voorbereiding Wetenschappelijk Onderwijs مخفف دی، 6 کاله وخت نیسي. او که په سیتوتوس کې نمره خاشاکه در کښته وي نو زده کوونکي کیدای سي HAVO ته واستوي. HAVO د Hoger Algemeen Vormen Onderwijs مخفف دی، 15 کاله وخت نیسي. او که په سیتوتوس کې نمره نور هم کښته وي نو بیا زده کوونکي کیدای سي MAVO ته واستول سي. MAVO یا VMBO د Voorbereiding Middelbaar Beroepsonderwijs مخفف دی، 4 کاله وخت نیسي. دغه برخه پخوا VMBO نومیدل، اوس MAVO نومیږي. MAVO پر 4 برخو تقسیم شوې ده. یو یې تئوریtische leerweg ده، VMBO T نومیږي. دوهمه یې gemiddelde leerweg ده او دریمه یې kader beroepsgerichte leerweg نومیږي. څلورمه او وروستۍ برخه یې basis beroepsgerichte leerweg نومیږي. څومره چې دې خواته راځو عملي کار ډیریږي، تیوري کمه ده او هغه مسلکونه زده کوونکو ته ورښیي لکه نجاري، مستریتوب او داسې نور چې عملي کار یې ډیر وي. او څومره چې دې خواته راځو VWO ته، هلته تیوري زیاته ده، عملي کار لږ دی. MAVO پر 4 تقسیم شوی ده. HAVO خپله یوه برخه ده، HAVO نومیږي. او VWO بیا پر 2 برخو تقسیم شوی ده. یو خیمنازیم دی او بل اتنیم دی. د خیمنازیم او د اتنیم فرق په دې کې دی چې په خیمنازیم کې خریکس او لاتین ورته وایي، یوناني او لاتیني ژبه، او په اتنیم کې دغه دوې ژبې نه ورته وایي، خو دواړه VWO نومیږي. زده کوونکي په VWO کې 6 کاله درس وایي، HAVO والا 15 کاله او MAVO والا 4 کاله درس وایي. دغه VWO 6 کلونه بیا پر 2 برخو تقسیم شوي دي، لومړني 3 کلونه او وروستي 3 کلونه. لومړني 3 کلونه Onderbouw نومیږي او وروستي 3 کلونه Bovenbouw نومیږي. په HAVO کې 15 کاله هم پر 2 برخو تقسیم شوي دي، لومړني 3 کلونه Onderbouw او وروستي 2 کلونه Bovenbouw. او همداراز په MAVO کې هم. دلته زده کوونکي یعنې ټوله 12 کلن وي چې د باسي سکول څخه میډلباره سکول ته ځي. دوی چې په 12 کلنۍ کې میډلباره سکول ته ولاړل، لومړني 3 کلونه یې درسونه تعقیب کړل، بیا 15 کلن سي. په 15 کلنۍ کې دوی باید انتخاب وکړي او ځکه نو د Onderbouw او د Bovenbouw فرق کړی دی. دوی پروفیل کې یو ځای انتخاب وکړي، په هغه کې 4 پروفیلونو څخه انتخابولی سي. یو یې تر ټولو ښه یې NNT دی، Natuurentechniek. ورپسې NNG دی، Natuurengezondheid، چې طب ته لار اسانه کوي. دریم یې ANM دی، Economie en Maatschappij. څلورم یې CNM نومیږي، Cultuur en Maatschappij. د دغه انتخاب ګټه دا ده چې که یو زده کوونکی خبر وي چې مثال دی یا دا غواړي 100% طب ووایي یا 100% حقوق یا اقتصاد وایي، نو بیا هغه نور مضامین مهمه نه ده چې هغه هم تعقیب کړي. یعنې طب والا مهمه نه ده چې بیا اقتصادي مضامین تعقیب کړي، او اقتصاد یا حقوق والا ته مهمه نه ده چې
طب تعقیب کړي یا بیولوژي تعقیب کړي. خو په ټولو برخو کې جبران ټول زده کوونکي باید درې مضامین هر وخت تعقیب کړي، هغه ریاضي، هالندي ژبه او د انګلیسي ژبې مضامین دي. تر دې راوروسته دوی د کانکور ازموینې ورکوي. په هالندي کې عین اکزامن نومیږي، فاینل اکزامز، چې په جرمني کې د ابیتور سره مقایسه کولی سو. په افغانستان کې د کانکور ازموینو سره هافو، په جرمني کې ریال شوله نومیږي. دوی هم 5 کاله وروسته باید د کانکور ازموینه ورکړي، عین اکزامن، او د مافو باید 4 کاله وروسته 14 کلن وي چې د کانکور ازموینه وکړي. دوی په 14 کلنۍ کې کانکور، دوی په 19 کلنۍ کې او فی وی او والا په 18 کلنۍ کې د کانکور ازموینې ورکوي. تر دې وروسته بیا فی وی او والا ځي د پوهنتون ته بیچلر لیسانس وایي چې هغه وی او نومیږي. وی او د ویتنسchappelijk onderwijs مخفف دی او 3 کاله وخت نیسي. تیوري ډیره زیاته ده. د هافو زده کوونکي هم بیچلر او لیسانس وایي، خو دوی په 4 کاله کې وایي هبی او نومیږي. هوغسchool او د هبی او مخفف هوغر beroepsonderwijs دی چې 4 کاله وخت نیسي. د دغه دوو بیچلرانو فرق 1 کال سو. دوهم فرق یې دا دی چې په هبی او کې عملي کار ډیر زیات دی، سټاژ او پراکتیکوم، او په وی او کې عملي کار ډیر لږ دی. تر هبی او او تر وی او د دغه بیچلرانو وروسته ماسټري ده. ځینې ماسټریان 1 کلنې وي، ځینې 2 کلنې او ځینې هم 3 کلنې ماسټریان وي. تر ماسټري وروسته خو نو جارسم بیا د دکتورا وخت. که یو محصل ډیره ښه څېړنه ډیر ژر وکړي نو هغه تقریبا 3 کاله وخت نیسي. خو زه ځینې محصلین پیژنم چې د 3 کلونو زیات هم وخته وي، 4 5 6 تر 10 کالو پورې. راځو د مافو زده کوونکو ته. دوی تر کانکور وروسته راځي ام بی او ته. ام بی او د میدلبار beroepsonderwijs مخفف دی. ام بی او پر 4 برخو تقسیم شوی ده: نیفو 1، نیفو 2، نیفو 3، نیفو 4. ام بی او 4 کاله وخت نیسي. عملي کار ډیر زیات دی، پکښې سټاژ چې یې بولي. تر دغه 4 کلونو وروسته دغه زده کوونکي کولی سي چې راسي هبی او ته، او په دې سره بیا هم د بیچلر ډیپلوما ترلاسه کړي. یعنی ځینې شاګردان د فی وی او د خوا پوهنتون ته راووتل، ځینې د هافو د خوا، او ځینې هم د مافو د خوا. یعنی د هر زده کوونکي ته د هغه پر سویه لار جوړه کړې ده چې پوهنتون ته ولاړ سي. پاتې سو دلته د volwassen onderwijs کالم. volwassen educatie یا volwassen onderwijs چې مخفف یې فافو دی. دغه کې هم عین دغه 3 برخې شته: فی وی او، هافو او مافو. صرف د هغه سره یې فرق دا دی چې د دغه زده کوونکو عمر ډیر زیات دی. دوی 20 کلن یا 25 کلن یي، او په 12 کلنۍ او 13 کلنۍ کې نه توانېدلي چې درس ووایي. نو دوی ته هم زمینه مساعده کړې ده چې په وروسته وخت کې په 20 کلنۍ او 25 کلنۍ کې بیا هم درس ووایي، او تر دې وروسته بیا ځي بیچلر ته. په دغه ځای کې اسوسییټ ډیګري لیکل شوې ده. د امریکا په تعلیمي سیستم کې کارول کېږي، هغه د هالند په تعلیمي سیستم کې دلته ځای پر ځای کولی سو. ځینې کسان ما څخه پوښتنه کوي چې که یو شاګرد فی وی او ته ولاړ سي، آیا هغه به 100% تر پایه همالته وي، او یا آیا یو شاګرد چې دلته وي هغه نسي کولی چې دورې راسي، او که څنګه. زه خپله دم ګړی د موقت وخت لپاره په ریاضي او اقتصاد کې د فی وی او او هافو او د پوهنتون د لومړني کال محصلینو ته درس ورکوم. که چیرې موږ استادان په فی وی او کې ځینې شاګردان ووینو چې د هغوی نمرې نه وي ښې او پر هغوی فشار ډیر وي، درسونه ورته سخت وي، نو بیا موږ فیصله کولی سو چې دغه د فی وی او شاګرد باید ولاړ سي هافو ته. او یا برعکس، که په هافو کې یو شاګرد ووینو چې د هغه نمرې ډیرې ښې دي، استعداد لري، نو بیا کولی سو د هافو شاګرد واستوو په فی وی او ته. او همداراز که یو شاګرد دلته وي، ډیرې ښې نمرې ترلاسه کړي او وښیي چې درس ویلی سي، لیاقت لري، نو هغه کولی سي چې هافو ته واستول سي، او ممکن تر هغه وروسته فی وی او ته. یوه بله پوښتنه هم چې کېږي هغه دا ده چې دا جدول یا دا سیستم د هالندیانو دپاره جوړ دی. هالندیان دلته پیدا کېږي، د رالوی کېږي. اکثریت افغانان چې هالند ته راځي هغوی دلته نه دي پیدا سوي، او هغوی یا 10 کلن وي یا 15 کلن وي او یا هم 20 کلن وي چې دلته راسي. هغوی باید څه شي وکړي؟
که 12 کلن یا 14 کلن وي هغه یې د جې ځایه شروع کولی سي. تر ټولو مهم شرط د هالندي ژبې زده کړه ده. په هالندي ژبې په امتحانو کې باید وښیي چې لیاقت لري. او که یې په افغانستان کې درسونه ویلي وي د 12م شهادتنامه ولري نو بیا هم نورې د حل لارې شته. بدبختانه چې هالندیان د افغانستان شهادتنامو ته په درنه سترګه نه ګوري، خو د 21 په نامه د 21 په نامه یو امتحان دی چې په هغه کې د ریاضي، هالندي ژبې او انګلیسي ژبې پوښتنې کېږي. که یو څوک په هغه کې ښه نمره ترلاسه کړي نو بیا بې له دې چې دغه یې تعقیب کړي وي کېدای شي ولاړ شي HBO ته او بیچلر ووایي. که زه خپله تجربه ستاسو سره شریک کړم، زه چې هالند ته راغلم 14 کلن وم، یعنې نه مې باسس خول ویلی سوی ځکه چې تر دې مې عمر زیات و، او نه مې FVO یا هافو د سره شروع کولی سوی ځکه چې عمر مې 14 کاله و. بیا د هالندي ژبې تر زده کړو وروسته استادانو فیصله وکړه چې زه باید د موقت وخت لپاره د مافو او د هافو میکس سیم ته ولاړ شم او په یو څو هفتو کې وښیم چې لیاقت لرم او که نه. هغه دی چې تر هغه وروسته دوی خپل وویل چې FVO ته تللی سي، او 6 کلنه FVO مې په 15 کاله کې وویل. د VO بیچلر مې خلاص کړی، اوس مهال په اقتصاد کې په 2هم ماسټري اخته یم. په دې هیله چې دغه معلومات تاسو ته ګټمن تمام شوي وي. که پوښتنه لرئ نو د یوټیوب او یا هم د فیسبوک د کمنټونو له لارې کولی سي. که غواړئ یو شمېر نورې په زړه پورې ویډیوګانې ووینئ، لکه په ایټالیا کې د کولوسیوم تاریخي ودانۍ، په دوبۍ کې د برج خلیفه ودانۍ، او یا هم د لومړي نړیوال جنګ په اړه په زړه پورې معلومات واورئ، نو د لر او بر او یا هم د اومو یونیورساله د یوټیوب چینل ته سر ولېسته کړئ. خوشحاله او بریالي اوسئ. ژوند مو غواړم. خدای په امان.